سیګار وایي هغه ادعاوې رښتیا نه دي چې غني د افغانستان څخه د وتلو پر مهال میلیونونه ډالر وړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي مفتش سیګار په تازه راپور کې ویلي داسې ښکاري چې په هغو ادعاوو کې مبالغه شوې چې وایي مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غني د کابل څخه د تېښتې پر وخت د ځان سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وړي. خو د سیګار په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د افغانستان د مخکني حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو دولتي ادارو څخه لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک نه دی معلوم. د سیګار په دې راپور کې د شاوخوا 70 میلیون هغو ډالرو یادونه شوې چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست عملیاتي څانګې پیسې وې او مخکني حکومت چارواکو ویلي چې په دې پیسو د طالبانو ضد ملیشو ته وسلې او نور امکانات برابرېدل. سیګار په خپل لومړني راپور کې چې د کانګرس جګپوړو دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو ته استولی ویلي چې په هغو هلیکوپټرو کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 500,000 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي لیږدول شوي. په ښاغلي غني او جګپوړو سلاکارانو یې د تور لومړی په کابل کې د روسیې سفارت ولګاوه. سفارت د RIA خبري اژانس ته ویلي و چې مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غني د هیواد څخه د وتلو پر مهال د ځان سره 4 موټر او یو هلیکوپټر د نغدو پیسو څخه ډک کړی و او د دې امریکایي ډالرو اندازه یې په اټکلي توګه 1.9 میلیونه ښودلې وه. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظهیر هم دې ته ورته تورونه ولګول، خو د کابل څخه تر وتلو یوه میاشت وروسته په یوې اعلامیه کې ښاغلي غني دغه تورونه په بشپړه توګه رد او هغه یې ناسم وبلل. محمد اشرف غني ویلي و چې په دې باب هر ډول پلټنو ته چمتو دی. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې په خپله ظهیر عابر چې په لومړي سر کې د روسیې د ادعا ملاتړ کړی و د تحقیق کوونکو سره د خبرو کولو څخه ډډه وکړله او هم یې د خپل ادعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د سیګار په دې تازه راپور کې د ښاغلي غني څخه هیڅ ډول سپیناوی نه ده اخیستل شوی او تر اوسه یې په دې هکله یو لړ پوښتنو ته هم ځوابونه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.